دا ورو سوال کړی دی چې فرض منځه پسې وروسته ډایرکټ دعا غوښته څنګه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت د فرض منځه نه بعد دعاګانې غوښتل لاس اوچتول دا د پیغمبر نه دي ثابت که یوازې دا سړی او که په جمع سره دعایي او که امامي او که هر طریقه باندې دا نه دي ثابت د فرض منځه نه بعد اذکار راغلي دي اذکار او دغه اذکار دعاګانې دي که نه اذکار دعا نور څه ته وایي خو دغه اذکار دعاګانې دي نو دا اذکار ویل پکار دي که چېرته کله نه کله یو سړی لاس اوچت کړي لکه اوس یو سړی دی څه حاجت یې راغلی څه ضرورت یې راغلی لاس یې اوچت کړو دعا وغوښته کله نه کله هېڅ خبره نه خو دې نه عادت جوړ لکه زمونږ خلک داسې او دعا هم ډېره مزداره وي زمونږ د خلکو لیدلي مې که نه منځ نه دا عادت دی یقیني او بیا وایي مړی وابیان دعاګانې نه مني دا خو دله زر کاله کې هم نه منم دې ته دعا وایي زم دغه دعا نشته چې یو سړی داسې لاسونه ونیسي او جاړي او فرض منځه نه بدلېږي دا نه ده ثابت او دا زمونږ د عادتي مولیان هم کې عوام هم کې ده دا لاسونه به یې داسې کوي داسې او یو ته به ګوري بل ته به ګوري او ډز مخله به یې راواچي وایي تا دې کې څه ووي دا مخ چې دې غوړ کړو تا دې کې څه ووي هېڅ هم نه خو بس هسې عادت دی بس پکې او په ټول بدن به یې چوف کې راته کېږي دا ټول ناروا کار وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اذکار وي د فرض منځه نه بعد به یې څه وي اذکار به وي اذکارو کې دعا راغلې تاسو ته خو ما کیسه کړې وه یو پیر زه ماښام لمونځ به وکړو نو تعدیم وه ډېره څه کار مې ونه چې سلام مې وګرځو بس د استغفر الله درې پیرې مې وویل تکبیر مې وویل اللهم انت السلام که سلام به ووته نو دې ځای کې یو دې جومات کې مې یو کس دی چې زموږ خوا کې دوکان دی که زما د بیان به اوري او به ځان وپېژني هغه هم ډېر سپیډ کې ووتو چې ګیراک رانه ګډوډ نه شي نو زه د دې ځای نه ووتم او هغه دې ځای نه راغی نو موږ دې ګوټ کې یو ځای شو نو هغه په لاره کې لاس داسې نیولي روان دی لکه ما دې بلډینګ نه ځان روانه چې ګاډي دي انسانان دي ته لاس نیوي ته دې ټیم کې ته کومه دعا غواړې دا اوس ګپ نه دی داسې دعاګانې الله قبلوي نه الله خو هغه دعا قبلوي چې هغه د زړه نه وي یکي عجزي الله ته ژړی زه اکثر دې ملګرو ته زه دا وایم زه یم که تا ته چې د غریب سړی داسې لاس ونیسي یو دوه ریاله راکړه یو دوه ریاله راکړه ډوډۍ مې نه ده خوړلې او موبایل کې ګوتې وایي دوه ریاله زر راواچوه ور به کړو دوه ریاله ورکې بلکې الټه به ورته وایي زه مړه ده بدمعش زویه سوال هم کې او بدمعشي هم کې ما ته ګورم نه موبایل کې ګوتې وایي دوه ریاله راکړه نو څنګه دا خو ته الله سره بدمعشي کوې یا الله ما وبخه یا الله په ما رحم وکړه دا خو بدمعشي ده ته څنګه په الله باندې ځان بخیل ستا توجه الله ته نشته ته په روډ کې روان یې لاسونه دې داسې نیولي او بیا ګړز دغه له راواچي مخله نو خبره مې دا کوله چې یو خو دا دعا دې ټیم کې ثابت نه ده داسې دعا چې لاس ول اوچت کړو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک نشي ثابتولی نه صحابه کرامو موږ بیا هم کله نه کله که څوک یې چېرته وکړي نو انشاءالله څه حرج به نه کله نه کله چې عادت ترې نه جوړی خو زموږ د خلکو خو هسې عادت ترې جوړ کړی او بیا زر مخله راواچوي به چې دی نه کړي لکه مونځ یې چې نه کړی دغه شان ده ګوره یعنې دی د دې منځه سره یو تړلی شوې خبره ده منځه سره تړلی شوي ښه تاسو بعض لیدلي که نه چې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم او ډایرکټ پاسي زموږ خلکو ډایرکټ پاسي که چې څنګه ډایرکټ پاسي نو په ولاړه باندې او بیا ژر مخله راواچي او بیا په صورت ودرېږي لیدلي هم دي که نه هم دي که زما د خبرې غلطي غلطي ما ته ووایي چې ته څه موږ خو ډېرې جوړې دعاګانې کوو موږ ټولو کې جاړو ما په خپله لیدلي زه خو چې زه چې سلام کله وګرځوم نو زما خو مخ مقتدیانو ته شي که نه نو زه پکې بعض عجایبات وینم نو دغه دوی دعاګانې داسې پکې څوک پکې ایسې روان وي شاته به یې سټ ومواړی داسې یاره وابیان دعاګانې نه مني دا اوس د منلو ده دا دعا به تاله څوک ومني
چې ته پکې سټ اړې راړې یو ځای ته وبځې دا د کوم ځای کې یو خو دا ځای د دې نه دی دې دلته دا ځای د اسکارو دی د څه دی اذکار او په اذکارو کې ښکلې دعاګانې دي هغه اذکار وایه دعاګانې پکې راځي او بیا د دعا دا طریقه نه ده وایه دا کومه چې ته دا کومه طریقه چې ستا ده وایه